هغه دغه 292 لټون پسې لټون ټټو دوست کا سنډه یار کا خر کا خپل مطلب پې بار کا خوار لوهار ته لالا وایا چې تیره درله سپار کا مطلب چې توره چوړکۍ خنجر چاړه درله تیره کی که نه لالا ورته وایا لالا رور ته وایي که نه خوار لوهار د رور خو نه دی خو بس دی ورته رور وایي خپل کار پې وباسي سرکار مرګ له چې څوک بیایي یو کپتان بل صوبیدار کا واړه رینکس وله ورکي او بیا په جنگ کې ور مخکې کي د مستۍ چې خر شي پاتې د شیخۍ چوغه اختیار کا چې دومره مستی وکي او د دنیا په لذتونو پسې دومره وګړيږي چې خر پاتې شي تهذیب تیوزي انسانیت تیوزي نو سی چل وکي د شیخۍ چوغه اختیار کی شیخ صاحب شي او بیا خپلې خرمستۍ له بیا هغه سیزونه چې دي هغه بیا د جنت په دغه کې لټای په مزو کې لټای د حورو باسي شروع کړی د خوراکونو باسي شروع کړی د مستۍ چې خر شي پاتې د شیخۍ چوغه اختیار کا چې نری رنز ور شروع شي ځان اجي کا پرهیزګار کنو نری رنز بوډاوالي ته وي پیری ته وي پیری او نری رنز د چې انسان د ځوانۍ د حدودو نه واوړي په د باندې د پیر شي د زوب طرف ته روان شي د په ځان باندې پوه شي چې بای زه خو وس روان شم مرم نو بیا سی چل وکي حاجي صاحب شي پرهیزګار شي چې میږي ته خدای په قار شي 2000 ورله تیار کا نو 2000 ورله تیار کا مطلب خدای وته په قار شي نو د دې د لکه میږي د قام نه جدا شي کنه نور میږي خو په اتحاد او اتفاق سره اوسي او غوی په قطارونو کې ګرځي او په جمع باندې ځان له خوراک را پیدا کوي په جمع اوسيږي خو د پکې وزري شوي دی پکې واولوزي یا په اوبو کې ولګي یا د چا په لاس ولګي خلک مړ کی د قام نه جدا شي دغه شان چې په قام کې انسان ځان اوچت وګڼي او خوددار ځان وګڼي او د خلکو نه اوچت شي او خلک خپل نوکران وګڼي د افسر شي او خلک نوکران شي نو د قام نه جدا شي دا د سی لکه میږي ته چې خدای په قار شي چې پښتون ته خدای په قار شي لوی ملک د سرکار که د سرکار نوکری کی خدای وته په قاقه خبره وکړه د میږي مثال پښتون لور کو د چې د سرکار ملک شي د سرکار غټ سړی شي سرکار ولا هدور کی ایکسکیوز می د قام نه جدا شي د سرکار نوکر شي سرکار چې وته بیا سوی هغه کوي هغه کړه د قام په مفاد کی او په نقصان کی خان او خر دي سکرونه مست پجر زینا پجار کا د خان نه مطلب دی غټان خلق کم چې لوی خلق دي دا او خر چې دي دا یو لږه چې دوی مستیم خپړډاګه کوي او زینام خپړډاګه کوي نو زینا پړډاګه کول خود زناور کار دی نو په دی وجه ولا د خر سره تشبیه ورکړه پښتون هغه وی چې مړ شي خپل پردي ورته ازار کا نو مطلب پښتون چې دی په د پښتنو دا خصوصیت دی چې د دنه بخپلوم تنګي او پردي بتیم تنګي هر چاته به د نقصان رسوله یار څوک په کنزله یار څوک په والی سازش به پسې کړی تعصب او بغض به خپل رور سره ساتلی نو چې دی مړ شي نو ټول خلک پسې بیا وایي او یاره د دن ماته یې کنځل کړو زه دې تنګ وم زما سره یې جنګ کړو نو دا د پښتنو دی برایي طرف ته چې دی نو دی بدۍ طرف ته بابا اشاره کړې ده خر ته لوی په جهان نه چې په ګیره اعتبار کنو دا ګیره چې دا د اعتبار سرټیفیکیټ نه دی اعتبار خو د انسان د معاملاتو نه پته لګي کنه زمونږ په معاشره کې خلک ویل که په مخ دی غټه غټه ګیره ولاړه ده او ته غلا کې نو دا ګیره خو د انسان یو فطرت دی دا خو د هر انسان راخیږي د دې خو د انساني تهذیب سره څه تعلق نشته نو مونږ ولې و په ګیره باندې اعتبار کوو که نه لکه اعتبار چې دی په معاملاتو باندې پکار دی زړه کړه زهر خوله خوږه که او خره راشه ځان هوښیار که نو څوک یادوي خپل روایتي حریف مولا یادوي
چې په زړه کې تعصب ساتي، بغض ساتي، د انسان نه نفرت ساتي، انسان ته سپک او حقیر ګوري، په زړه کې دې زهر ساتلی دي او په خوله باندې دې خوږې خوږې خبرې راوستي دي او خوږې خوږې خبرې کوي او بیا دې د خره د ځانه دې هوښیار جوړ کړی دی. یو د یار شونډې خوږې دي او یو مزه غوښه د ښکار که. دا خو د غني بابا هغه خپل فطرت دی که نه. د یار شونډې خوږې دي، بالکل خوږې دي. د محبوب شونډې هر محب ته خوږې ښکاري او د ښکار غوښه ځکه مزه که چې بنده پسې محنت کړی، جستجو پسې کړي، د هغې جستجو نه پس هغه ته هغه میلاو شوي. دغه شان د یار دا شونډې چې دا هم د یو جستجو، یو محنت، یو خواهش پسې د کوشش نه پس میلاو شوي، نو دا مزه کوي. اوکې جی، والسلام.